السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو نن د کرکټ په دنیا کې ډېر ښه خبر لرم چې هغه یو د محمد نبی باره کې دی او بل د نوین الحق باره کې دی. د ویډیو نه مخکې که چېرته زموږ دا ویډیو ستاسو خوښیږي په ده باندې لایک کوئ او زموږ دغه چینل کوم سبسکرایب کړی نه وي نو دا اساس سبسکرایب کوئ، بیا اغېز نه بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، اغېز نه بیا آل وهئ. نن د بنگلاديش په تجارتي لیګ کې د محمد نبی او نوین الحق لوبډلې مخامخ شوې چې د محمد نبی لوبډلې په 2 وکټو د نوین الحق لوبډلې ته ماتې ورکړه او په روان لیګ کې دویمه بریا هم خپل نوم باندې ثبت کړه. د بنگلاديش تجارتي لیګ 15مه لوبه د سیل تندر او رنگپور رینجرز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په پیل کې د لوبې په رنگپور رینجرز لوبډلې وګټله او لومړی د سیلهټ تندر لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. تندر په ټاکلو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې وکړې چې له ډلې محمد میتون 2 شیرفانی رودرفورد 14 او لوبډلمشر مصدق حسین 15 منډې ترسره کړې. نوین الحق هم توپوهنې ته راووت چې 3 توپونه یې ولوبول خو کومه منډه یې ترلاسه نه کړه. د رنگپور رایډرز له لورې مستفیض الرحمن 3، محمد نبی، لیوس، مقید الاسلام او عرفات سنی 1 وکټ ترلاسه کړه. د 140 منډو هدف د رنگپور رینجرز لوبډلې په 18.2 اورونو کې یعنی په 18 اورونو او 2 توپونو کې ډېر په اسانۍ سره پوره او د 2 وکټو په توپیر یې تندر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دوی له لورې کیمرون ډیلپورت 3 محمد نعیم 8 محمد نبی بیا 13 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د تندر له لورې نوین الحق 2 او عباد حسین 1 وکټ ترلاسه کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه مستفیض الرحمن ترلاسه کړه چې د تندر 3 مهم لوبغاړي سوځولي وو. د یادولو وړ ده چې د بنگلاديش تجارتي لیګ کې د رنگپور رایډرز لوبډلې 2مه لوبه وه چې دویمه بریا یې خپله کړه او 15 لوبو کې ماتې خوړلې ده. همداراز تندر لوبډلې بیا 8مه لوبه وه چې په 8 لوبو کې یوازې 1 لوبه کې بریا خپله کړې ده او 7 لوبو کې ماتې خوړلې ده او په قطار کې تر ټولو وروستۍ لوبډله هم ده. نو دا زموږ د نن ورځې خبر، تر بلې خوشخبرۍ پورې د الله په امان په مخه مو ښه.